نبی کریم علیه الصلاة والسلام بارک یو چا پوښتنه وکړه د مور او پلار د حقوقو باره کې. امام الانبیا ورته فرمایل هما جنتک والنارک، همدغه دوی هستې ستا مور او ستا پلار، د تا لپاره جنت هم دی او دوزخ. نور کار د هر چا دی، انتخاب دی که جنت ته به ځې وسیله یې دغه دوه دي، او که جهنم ته به ځې. الله رب العزت د اولاد لپاره خپله رضا د مور و پلار په رضا کېږي. چې په روا کې ستا مور و پلار د تا ناراضي، نو ته په دې باندې پوه شه چې الله را ناراضي دي. قرآن کریم کې 4 ځایه الله رب العزت د خپل عبادت څخه وروسته د مور و پلار طاعت حکم ورکړی دی. وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. مور و پلار که هرنګي ولو که کافران هم فاسقان هم د خدای دشمنان هم په اولاد باندې په نیک لار کې، په اولاد باندې په نافرمانی کې نه، د خدای په دشمنی کې نه، په نور ټول امور کې په اولاد باندې اطاعت او د خبرې منل، د خبرې اوریدل، د خدمت کول او د احترام عزت واجب دی. واجب که مور و پلار د خدای دشمنان هم وي، خو چې د اولاد په حق لاس پورته کړي، هغه لاس یې نه رد کېږي د خدای په دربار کې. تر ټولو زیاته د قبولیت مقام تسجیل دی هغه دغه دعا، دغه لاس دی. نو که څوک ځان عزتمن کول غواړي د دنیا ژوند هم او د آخرت هم، دغه د عزت لاره ده. او که ځان ذلیله کول غواړي، همستې د دې سره وکړه څه چې وکړې بری بیا. ستا د کاروبار برکت هم دغه هستې دي، ستا د ښه ژوند او د خوشحالۍ او د سکون د راوستلو، د پریشانۍ او د بلا او د آفاتو څخه د خوندي ساتلو هم دغه دوی هستې دي. مور و پلار ته په نظر د رحمت کتل، یو ځل د یو قبول سوي حج او د یوې قبول سوي عمرې ثواب الله پېښې دي. صرف ته په نظر د رحمت ورته وګوره. صحابو پوښتنه وکړه چې قربانې د الله پیغمبره که چېرته یو سړی په ورځ کې زیات وار ورته ګوري، نبي کریم علیه الصلاة والسلام بارک ورته فرمایي چې په هر بار کتلو باندې الله رب العزت د یو مقبول حج او د یو عمرې ثواب ورکوي. نن خلک حجان عمرې حج کوونکي نفلي حج کوونکو ته ځي، خو هماغه مور پلار یې په تاره ورته پراته دي. یاد وساتئ واورئ. د امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه مبارک زمانه ده. یو سړی راغلی ورته ویل ای امیر المؤمنین، قربان ګناه کې دومره غرق سوی یم چې لار راته د نجات نه معلومېږي. ژوند مې ټول د خدای په نافرمانۍ کې تېر کړی دی. اوس مې زړه ته دا هم نه لوېږي چې زه الله ته لاس پورته کړم خدای مې وبخښي. ما ته یوه لار راوښیي، اوس زه څه وکړم چې کومه غټه ګناه هم سوې ده ستا او ما نه سوې، خو بس اوس توبه وباسم. وایي امیر المؤمنین ته تپوس او پوښتنه وکړه چې ښه ستا په مور او پلار کې څوک ژوندي دي؟ وایي هغه ورته وویل چې مور مې مړه ده، پلار مې ژوندی دی. ولورسه د پلار خدمت دې کوه، د هغه سره احسان کوه، ښه ورسره کوه. ستا هغه ټولې ګناوې به الله رب العزت تا ته وبخښي. که تا د خپل پلار سره ښه کول، د جهنم اور به تا مسح نه کړي. او د مور قدر در پلار لا زیات دی. دې خاطر په خاصه توګه په هغه ټیم کې چې هغه ولویږي، هغه بیا د خپل صفایي د بدن ای، هغه خوراک ته محتاجي، هغه دوا ته محتاجي، هغه کپړو ته محتاجي، په دې ټیم کې باید د اولاد یو سترګه ورته 10 او 4 کړي. که چېرته د یو چا اولادونه مسکینان غریبان، زه یوه ښه بهترینه لار وښیم، شیطانت نه درکې کوم. پلار و مور خو هر وخت سپین ږیري چې د دوا او د پام او فکر ضرورت لري، نو که دلته کې یو اولاد نیکبختي د هر اولاد چې هغه د خپل وسه پر خپل پروپر دروس بالا وکړي،
بل ته محتاج سي دا خبر لانه. لیکن بعضې ځای کې چې ما دا کم خلک لیدلي دي نو د هغه لپاره یوه د خیر مشوره دا ده که چېرته اولاد مسکینان غریبان رخصت چلی خټکي نو اولاد پر یو نفر باندې خدمت یې پوره نسي کولی نو هغه دې راولاړ سي هغه کورنۍ د مشره تر کشره پورې چې څونه الکوان دي څونه زامن د دې اولاد دي هغه د دې پلار لپاره چې پلار چاته نسي محتاج د پلار خدمت پاته نسي د پلار خدمت په ښه توګه وسي د هغه لپاره د چانداره جمع کوي زر زر روپۍ دې ورته کښېږدي 2 دې ورته کښېږدي په دې 2 زره نه ستا ملا ماتېږي نه ستا کور خرابېږي خو ستا پلار به هم عزتمند دي ستا به سترګې هم پورته ستا به دنیا هم سمه سي او آخرت هم. بیا د کپړو خیال ساته چې کپړې به او یو هلک حلیم ته راغلی باره یې ورته ویلې چې یاره زما دا پلار چې هر شی له ما نه وغواړي خو زه یې ورکوم خو بیا هم نه یې راڅه خوشحاله ورته وی هغه استاذ هغه عالم ورته ویلي چې ته ستا د پلار سره یو عمل شروع کړه زه ذمهواري در کومه چې ستا پلار به د تا څه خوشحاله هغه ورته ویل کوم یو نه 10 کار راوشه چې مې پلار خوشحاله سي ورته زه اول د تا څه دا پوښتنه کوم ته چې کشنۍ وې په هغه ټیم کې ستا پلار د دا ستا څه دا پوښتنه کړې وه چې بچی کوم شی ته غواړې زه یې درله راوړم یا تا ورته ویل بیا د درله راوړې هغه ورته ویل یا ول څنګه کیسه وه ول چې کوم شي ته به زما ضرورت او زه به پرې خوشحاله کېدلم بس د هغه غم به ورسره و هغه عالم ورته ویل چې بس نن راولاړ زه صرف د ماشومتوب بدله ورکړم. قرآن کریم کې هم دې ټکي ته الله پاک اشاره کړې ده وقل رب ارحمهما کما ربیني صغیرا. الله وایي ته داسې دعا کوه د مور پلار پاکي چې ای خدایه داسې پرې رحم وکړې لکه دې چې په ماشومتوب کې په ما باندې کړې وه. نو الله پاک وایي دې ته اشاره کړې ده چې ته د هغه ماشومتوب د احسانو بدله خو یې ورکړه که نور ته ښه سړی نه ماشومتوب کې ستا پښې د مینځلې دي ته یې په شا ګرځولی په ماشومتوب کې ستا د یخ او د غمو د ګرمۍ او د هر څه غم خوړلی دي ستا د خوښۍ غم یې خوړلی دي چې ته په چیش خوشحاله کېدې هغه ستا پلار تاله راوړي ستا د مریضۍ او ستا د هر څه غم د خوړلی دي. نو نن ته دی ماشوم دی او ته بیا غټ سوی ته ځوان سوی یقینا هغه یو کرسۍ په کرسۍ کې چې سپین ږیري کښېني هغه څلور ټیره والا په دې کې یو ماشوم نه سپین ږیری ناست دی او بل ماشوم چې هغه اول پل اخی هغه څلور ټیرې کرسۍ کې چې کښېني هغه ګاډۍ د ماشومانو نو دا 2 دانې د کمپیوټر والا دی صرف مخ وروستلي دي باره لاندې ورته لیکلي دي چې د کومه ځای مې سفر شروع کړي برته همغه ځای ته رالم. مور و پلار چې ځای پسې د هغو عقل او فکر او دماغ او سوچ او مازغه هم کمزوري سي هغه څه برته داسې ماشوم جوړ سي لکه د کوم ځای نه چې ما او تا په ماشومتوب کې صبره شروع کړی دی. دې خاطر زما ګرانو عزتمند ورونو د مور و پلار سره درېدل پکار نه دی ولو که د تا نه پیسې نه وي خو داسې مور ته چې یا نه کومه زما نو دونه پیسې د کومې خوا دي دا مور ته نه خبره مور ته کو ته ښه ده او په هره خبره مور سره درېږي د دې وخت نه دی چې دې تاسو سره داسې مجلس وکړي چې ساه دې ونیسي صبر دې وکړي پلانه هغه مازغه اوس هغه کار نه کوي نو که دی تا ته ښکنځل هم کوي ته ورته خانده پلار څوک نه وي او مور د چا بدخواهي نه غواړي ولو که په خولې شراب درته وکړي. نو هغه عالم دې شاګرد ته وویل هغه عالم دې سړي ته ویلې چې صرف ته دونه خیال ساته ستا پلار دې ته مه مجبوره کړو چې هغه په خوله درته څه وایي یاره په خوله باندې څه ویل زما خپله ګمان او وجدان دا دی چې غر ته ختل اسانه دي راته غر ته خېږم خو چاته نه وایم. مور پلار هم دغه رقم انسانان دي بیا د خپل ته ویل وی ګله د خپله کېږي د خپل ته ویل بل نسبت تر بل ډېر زور غواړي او تاسو به لیدلي چې اکثره وخت پلار بل ته شکایت کړي او تا ته نه وایي د خپل ته ویل ډېر زیات زور غواړي نو ته خپل سوچ فکر نه کوې ته ولې شاوخوا نه ګورې په دې خاطر پلار او مور سړی باید مجبوره نه کړي که دغه کپړې خیرني باید د کپړو د صفایي د عطرو د همدارنګه د ښه صفایي د لاسو د مینځلو د دوایي د پلان د چې په چیش خوشحاله کېږي چې شی خوښ دی د دې ټولو غم وسي. الله به تا دغسې عزتمند کړي الله دې دا د جنت د ګټلو ذریعه هم جوړه کړې ده او د آخرت هم الله دې د ګناهو د تویولو ذریعه جوړه کړې ده. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک هغه سړي ته څه ویل ورشه د پلار خدمت دې وکړه د پلار سره دې ښه وکړې احسان دې ورسره کوه د مور پلار سره ستا جهنم به ستا غوښې مسح نه کړي جهنم به اور به تا مسح نه کړي